نور تاسو هیڅکله ترجمان ته ضرورت نشئ پیدا کولی. راځئ نن به زه تاسو ته په چټ جي پي ټي یا بل داسې یو آپشن چې د کلیپ بورډ ده د ژبې یا هم د ترجمانۍ چې دا وړتیا لري چې موږ سره هر ژبه هم را زده کړي هم موږ ته یې ترجمه کړي په ډیره ایزي او اسانه طریقې سره. راځئ نن تاسو ته په دې ویډیو کې دا په مکمل ډول زه درښیم. تاسو چې کله راسئ چټ جي پي ټي ته، چټ جي پي ټي چې کله اوپن کړه نو دلته به تاسو سره لومړی په دغه که چېرته دا نور تمرینونه چې م اخیستي وي نو تاسو به راسئ په د نیو چټ باندې به کلیک وکړئ. نیو چټ باندې چې کله کلیک وکړه تاسو راسئ په دا یوز وایس. یوز وایس ته چې کله راغلی تاسو ته به اوس دا وایس څه کېږي چلانده کېږي. نو اوس زه ورته غواړم چې پښتو خبرې وکړم. تاسو اورئ؟ سمه ده. سمه ده. زه غواړم چې یو ویډیو ریکارډ کړم د ملګرو ته چې اوس یې ګوري. نو ته کولی شې چې د ویډیو په اړه ماته نظر راکړې؟ سمه ده. نو تاسو وکتل چې ما اوس په ده سره څه کوم پښتو خبرې کولې، هر څه تاسو کولی شئ. اوس زه ورته وایم چې ماته یوه شارټ سټوري پښتو کې راته ووایه. تاسو کولی شئ ماته یو شارټ سټوري په پښتو کې ووایئ؟ غواړمه چې یو لنډه ټوکه راته ووایئ. سمه ده. اوس ګوره تاسو موضوع یې بله اخیستې ده نو دا لږ ځله یې ټریک غواړي. تاسو باید دا په ټریک باندې پوه کوئ. تاسو کولی شئ چې ماته یو جوک ووایاست؟ او تاسو اوس دا وکتل، مطلب تاسو خبرې ورسره کولی شئ. کولی شئ چې سړی هم هغه کې اوس خو ښځه غږېږي، که چېرته غواړئ سړی کوي سړی کیږي. اوس یو کس وایي چې آیا دا په پښتو خبرې کولی شي؟ وایي فارسی باندې. نو اوس به چک کو. شما به پشتو گپ زده میتانین؟ صحیح است. تشکر. صحیح است. after that not زه بیخي د حدیث وایم نیم انګلیش نیم پښتو ورسره وایم. نو شما میتونین به فارسی گپ بزنین؟ چطور هستین؟ صحیح است. تو بعد از او باید به فارسی گپ بزنی. صحیح است. شما میتونین یک مذاق برای ما بگویید؟ یک دونه دیگه هم گفته میتونی؟ اوس تاسو وګورئ په فارسي باندې هم خبرې کولی شي. تاسو که چېرته داسې ځای کې پېښ شئ چې هلته تاسو فارسي نه وي زده یا انګلیسي نه وي زده یا بله د جرمني بله داسې ژبه وي نو ډایرکټ چټ جي پي ټي اوپن کړئ. تاسو په خبره باندې پوه کړئ چې زما مطلب دا ده. دلته یو کس ده په انګلیسي نه پوهېږي یا په پښتو نه پوهېږي، نو زه په پښتو خبرې کوم، ته هغه ته په انګلیسي باندې ترجمه کوم. نو دا هر څه تاسو ته کولی شئ، یعنې ډېر په ایزي او اسانه طریقه سره. اوس ګوره زه ورته وایم، زه ورته لږ په انګلیسي خبرې وکړم. Hi, are you here? Yeah, you can talk to me by English.
you can say me one joke. Okay, no, I want to you or زما ګوره انګلیش زما هم داسې ټاپ نه ده خو زه داسې ورته ویل غواړم چې ورته ووایم چې ما ته داسې یو ټوکه څه کار راکړه په انګلیسي باندې نو دا داسې you can make one joke for me. تاسې یو لنډ ټوک یا نور داسې هغه ورته وایي زه ورته what is your name. No, I want to I want to talk by English. Okay, and how is my English? Thank you. اوس تاسو وکتل یعنی مطلب تاسو د په واسطه څه کولی شئ ژبه زده کولی شئ په ډیر کم وخت کې نو راځئ زه تاسو ته بل اپلیکیشن تاسو ته ښیم تاسو دا کولی موبایل کې هم ډاونلوډ کړئ او په کمپیوټر کې هم کلیپ لایټ چې کله تاسو اوپن کړئ نو د په واسطه تاسو هم د سره خبرې کولی شئ اوس ګورئ مخکې ما تیار درته آی ډي جوړه کړې نو هغه به ډایرکټ ماته ووایي چې های محمدي او دا به کلیک کړئ تاسو. Okay, are you here? Yeah, you can talk to by Pashto. سعی شما میتونید به فارسی گپ بزنید؟ یعنی تاسو وګورئ د ده فرق څه شی دی له هغه څخه فرق یې دا ده چې زه چې کله چټ جی پي ټي کې څه خبرې کوم هلته ډایرکټ ماته څه کې نوشته کېږي خو کلیپ لایټ کې نه ده ده کې ماته څه کې ډایرکټ کلیپ لایټ کې دلته نه نوشته کېږي نو فرق یې دا ده نو تاسو کولی شئ د په واسطه ډېر ایزي او په کم وخت کې انګلیش زده کړئ نو که چېرته دا ویډیو مو خوښ سوي نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نوټیفیکیشن اله یا علامه هم درسره فعاله کړئ نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت کې چارې